د تبلیغ له زیر او بم نه جوړ شوی ترنم. د تبلیغ غږ اورېدل د انسان په زړه کې د خوشحالیو ولولې زیږوي. خو کله مو دا فکر کړی چې دا آلت څنګه جوړیږي؟ دا ټونینګ دپاره وي. دا چې مونږ داسې ووخو نو دا بیا ټون کېږي. داسې دا بیا د دې هغه سور یو شانتي شي. احمد علي هغه څوک دی چې کورنۍ یې د متحده هند له دورې څخه را په دې خوا د تبلیغ جوړونې په برخه کې کار کوي. دی وایي د یوې تبلیغ جوړېدل له 1 تر 2 میاشتو وخت نیسي. دا چې سور چې کوم جوړیږي نو سور جوړول ډېر مشکل کار دی. دس از ویری ډیفیکلټ ورک او محنت ورک. یعنی دې باندې تقریبا یو ورځ تېر شي یو مسالې باندې که دا اواز دی نه چې وځي دا بیا سور راشي دی کې نو هغه جوړول ډېر مشکل کار دی. د تبلیغ په جوړېدنه کې له بېلابېلو موادو څخه کار اخیستل کېږي. دې کې تقریبا دا 3 سرمنې استعمالې شوي دي. دې کې دا چې دی دا لکه د چیلي سرمنه ده دا هم د چیلي سرمنه ده. دې کې دننه چې کوم دی دیزي کې لګېدلې ده سرمنه هغه هم د چیلي سرمنه ده او دا سایډونو باندې چې کومه سرمنه لګېدلې ده دا د غوا سرمنه. دا د پلاستیک دغه دی. دا لرګی چې کوم دی دا لکه د شوې لرګی دی هغې سره لکه ښه اواز راوځي. بیا شیشم لرګی هم استعمالیږي. دا ټونینګ دپاره وي. دا چې مونږ داسې ووخو نو دا بیا ټون کېږي. داسې دا بیا د دې هغه سور یو شانتي شي. هیواد کې د وروستیو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو له امله د ژوند هره برخه زیانمنه شوې. احمد علي وایي د دوی په کاروبار یې هم بد اثر پرې کوي او لکه پخوا یې کار کې رونق نشته. سچویشن خراب دی حساب سره بالکل حالات لکه خوشحالی والا ماحول نشته. زمونږ چې کوم دی دا کار خوشحالي سره لکه تعلق ساتي چې ستاسو ملک خوشحالي وي هغې سره ټول خوشحالی خپل هغه کینی خپل ماحول جوړ کړي هغې سره د دې لینډ ډینډ جوړ شي. اوس چې هغه خوشحالي نه نو بیا به موږ له څوک راځي. که څه هم پخوا په پېښور کې د موسیقۍ آلاتو جوړونې ښه کاروبار درلوده خو اوس په ټول پېښور کې د ګوتو په شمېر دوکانونه دي چې د موسیقۍ سازونه جوړوي او ورځ تر بلې د دې هنر کاروونکي مخ په کمېدو دي. له کمرمین محمد خالد سره نجیبه سباون، وحدت نیوز، پېښور.